जानान दोम्र पमा ग्रानी औचित रवानिज दिश्मारम कदमूना औचित रवानिज दिश्मारम कदमूना औप्लारे दबर कली मलकते औलुरे दकुस कली मंगीरा ढकवीना औलुरे दकुस कली मंगी राडकवीना औफानंगो दिजकी उषा औच दहाइस जलवे दिदड़ी वड़ी शीना औच दहाइस जलवे दिदड़ी वड़ी शीना औ अस्सलाम वालेकुम पूरा तोलेना वालेकुम सलाम राब्रखशवी नुसो कमा शूटिंग ले लालमा और आते भी जरा नूर का सामना ना लगी सबब रिकॉर्डिंग को कना नो एम सरी पकड़ी बनी चो कम प्लीज जातू की शिवे मा वेम सखर मी दरले पकड़ी दी बस सखरो डक्शी वेम जदी खसुम सख्ती तीरीगी तासो जमुंगा दा कोरली दो मतलब چې د کیمرې نشاته زه څومره جاړم نو اوس وایم زه خپل د بل د مشاهیر لپاره ویډیوګانې جوړوم او زه د شپه ور وس جاړم په دې چې یاره زمونږ کله دا کوټه چې دا باران شي نو موږ د کوټې یو ګوټ ته ناستو خو لکه زه اوس دا نه غواړم چې زه د ستاسو د کیمرې په مخامخ خلکو ته په جړا شم دو خارجانه مې دا دانې څه جوړ شوي دي ستا خو لکه د اپیکس دا به ډېره کونټي شوه نو څوک هم چې جوړې خو نو دا خبره نه جوړېږي نو وایي ځواني مرګ شوی واده نه مخکې به داسې په یو خپته اورېدې او دا اوس نه څه جوړ شو دقه خواري کنه ښکلې ځوانې بریتې سو کې خو چې کله واده کې نو به بیا ته دا شي جوړ شي لاټو ته جوړ شي وایي خو همدا راته وي چې دغه شمشو د علو رالو که چې هغه مې د لوکړه نو دا څه شي ښکارېده وګوره سپېرې بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخښونکی او مهربانه دی قدرمندو زه یم ستاسو ورور ستاسو دوست ستاسو ملګری اسدالله جاني او تاسو ګورئ 400 د KPK نیوز قدرمندو څنګه چې تاسو ته معلومه ده ستاسو دپاره ویډیوز کومه تاسو یې خوښوئ تاسو یې لایک کوئ هم نن تاسو د 400 د KPK په شیشه باندې چې کم فوټیج ګورئ کومه ویډیو چلیږي تاسو به وایئ چې اسدالله جان دې وخت کې کوم ځای کې موجود دی نو ستاسو د صبر امتحان به نه اخلم زموږ یو ډېر بهترین فنکار یو اکټر چې د هغوی د ژوند حوالې سره تاسو سره خبرې کوم او د هغوی د ژوند نه به تاسو خبروم چې هغه په کرکټر کې راشي نو ستاسو په مخ باندې مسکا راولي او چې کله د هغه ذاتي ژوند ته راشي نو دا د هغوی ژوند دی په څومره وړوکي کور کې یعنی په تقریبا مرله 2 مرلې کور به وي په هغې کې دا کمره تاسو ګورئ چې څومره کمزورې کمره ده کله چې باران شروع شي نو په دې کور کې موجوده 8 کسانو هم په دې کمره کې ژوند کوي تاسو کتی شئ قدرمندو کله چې باران شروع شي دا ټوله کمره راساسي نو د هغوی د ژوند په اړه باندې به تاسو سره خبرې کوو نن موجود یم د کاشف بی په کور کې چې د هغوی د کور حالت تاسو وکته چېرته به ځای نه د 400 د KPK نیوز سره به اوسئ راځئ موږ سره ویم دې سړي ته مې ویلي دي یو چې دا نوې جامې واچوې نو په دې له خیال کوه دې چې امونه وخوري هم په دې لاسونه راښکي چې مالټې وخوري هم په لاسونه راښکي چې روټۍ وخوري هم په کپړو لاسونه راښکي
بس دته پته لګي چې هغه وینځه مې په کور کې ده ابراله کپړینځي خو ویم څه وکړم نو صبر ویم چې دی راشي که نه ویم دې ته له زه د پلالې ویښتونه راښکمه نه نه یې خو فرېږدمه نه د لوګي د لاسه مې ویم دوم ګوتې مخ راووتم السلام علیکم قرة ولینه وعلیکم سلام رابرخ شوي نو څه وکړم شوټینګ له لاړم او راته وی چې هغه نور کسان نه لګي سبا به ریکارډینګ وکړه نه نو ایم سری پخکړه باندې چې کوم ډېر زیات وږي شوی ما ویم زخر مې درله پخ کړي دي بس زخر ډک شي ویم چې دې خاوند نه خو مې اړونه خاوند کړو نه خو به وه دا ټولې ښځې داسې دي دوی خدای را سره خلاص کړه خو په وخت پرې مو پلار ته ویلو چې زه واده نه کوم چې واده شي بیا به دا نخرې کې چې زه تاله در کوم او ته په ناوه کې به راته کتل او په ور په کوتي کې به کتل او کات کو بد کو خدار ته سوې دا خبر پرې ده دا چل ورشه دا په شړکو لګوا یو روټي زر دا ډېر سخت وګشي ما بیا زمې بازار ته مرګلو سره کې دي چې تا یو جوړه جامې مروړه ویم ما ته شل پیری وي چې ګوره د دې ډرامو نه ووړه زمونږ په ملک کې د اداکارانو څخه حیثیت شته نه دا بار ملکونه دي چې هلته د اداکار سړي یو ډېر غټ حیثیت وي هغې ول خپله بنګله ورکړي ګاډي ول ورکړي دلته څه دي نو خدای دې بې خو باسي که نه بل هم راته یو وي راځه وي شور راغلی بوزم وي دال ساک به راته میلو شي نو ما خدای دې بې خو باسي بل د دال ساک نه مونږ بل څه داسې وي چې چرګوټي پکې راشي غوښه پکې راشي نور اداکارانو ته وګوره څومره سمارټ او مونږ نسمنه او په هغې کې هم خلک نخرې کوي ویم د تنې نه د شاته خر ښکاري نه د غر عمره ته نه دی ده خو پته نه لګي چې ستا د عقل خپله راکوشوي دی او کولې ښځې چې مو دا ګاونډیان دي وایي به چې څومره سپک ډته ته قرةالعین نوم یې درکې خو زه یم چې قرت یې درته وي دا قرةالعین نوم یې راباندې هسې شرمو ډېرې نظرمندو څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې زه د کاشف د ژوند نه تاسو خبروم نو زه راغلم کاشف موږ سره موجود دی السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې اسدالله جان بھائی تاسو ښه خیر دی چې زه خو چې راغلم ستاسو د کور حالت مې وکتو بل زه ملګرو ته مې ووایي کتونکي تاسو ګوري تاسو وینئ هغوی ته مې ووایي چې کله تاسو په سکرین باندې کاشف به یې ګورئ نو ستاسو په مخ باندې خندا راولي چې ستاسو د کور حالت مې وکتو نو قدرمندو زه به تاسو ته دا په رښتیا خبره وکړم چې تر اوسه ساعته پورې ما څومره انټرویوز کړي دي لکه ډېر مختلف ملګرو سره زه ملو شوی یم هغوی سره خبرې شوي دي د هغوی د ژوند په اړه باندې ما تاسو خبر کړی خو چې کله د دوی کور ته راغلم نو ډېر زیات خفه شوم ډېر زیات ودرېدم کاشف بھائی دا ستاسو کور دی چې دا زموږ خپل کور دی خو چونکې زما پلار چې کوم دی نو هغه ډېر زیات غریب دی بس غریب ورته ځکه وایم چې نشي کوي او زما پلار چې د کومې ورځې نه نشي شروع کړی دي نو خو موږ هغه ورځ نه چېرته د پلار مینه لیدلې ده ځکه چې تاسو ته پته لګي د نشي سړي د بچو به څه حال وي نشي سړی خو همیشه د لوګي نه تاویږي را دادېږي د هغو نه خو بچي او ښځه خیر وي ها کاشف بھائی دا راته ووایه که نه چې څو وروڼه پلار دی موږ څلور خویندې او دوه وروریان دي مشران نه نه چې زما مشران وروریان نشته دي او ما اوس لسم وکړو او بس زه دیوان سیر ته لاړم دا راته ووایه که نه چې کله تاسو څنګه د خپل والد صاحب خبره وکړه چې هغه نشهیي دی نو تاسو خو زما اړه دا وایي چې تاسو مجبورۍ د وجې نه دې اړخ ته راغلی اصل کې زه چې کله د واین سپتلی نوم نو په موږ باندې به ډېرې زیاتې سختې تېرېدې کله به زما مور چې کوم دی په مرچکي کې اوبه واچولې روټۍ به یې خوړه کله به داسې کار وکړو چې سپوره به یې خوړه اکثر به د شپې چې کومه سړه روټۍ پاتې شوه نو هغه به یې راواچته هغې کې به یې اوبه واچولې او کله ناکله به داسې ورځ راغلې چې موږ به اړه هم نه خوړه نو مطلب زموږ په کور کې ډېر زیات غریبي وه او د دې غربت د وجې چې کوم دی زه تللی یم او زما یو خور و نو زما د زړه اوس هم نه وځي چې هغه د 150 روپو د وجې مړه شوې وه الله دې رحم وکړي قدرمندو تاسو د کاشف بھائی کوم چې په سوشل میډیا باندې د په خاکو کې د دې کوم نام دی هغه قرةالعین دی تاسو به د دوی په دې اکټ کې کتلی هم وي ګوهر بھائی تاسو د دې حوالې سره څه وایئ چې لکه ډېر ملګري داسې وي که نه چې هغوی وایي دوی اکټینګ کوي او دوی به ډېر زیات مالدار وي او دا به وي او هغه به وي تاسو څه رایه ورکړئ اصل کې هغوی ځکه چې دا به ډېر مالدار چې کوم زموږ څومره آرټسټان دي د کیمرې مخې ته راځي نو دوی مطلب دا دغه رنګینې راولي ځان سره ځکه خو دغه رنګینې نه بیا محفل خوند هم نه نو او چې په بیک وګورو نو زه یم چې د آرټسټ سړي نه زیات غمزده او غریب بل نشته اصل کې اسدالله جان بھائی ده به ماته وي چې ته راشه زما را کور ماحول وګوره نو ما به خاندل ده پورې خدای شته خدای ګوارې زه دې ما سره لار کې مې نشو د کور ما نه و لیدلی ده وی ګور وی ده به ماته بار بار دا چې کله باران راشي نو زما مور چې کومه ده
وی دا ټول بچي داسې لکه څنګه چې چرګه د سینې لاندې خپل بچي کې کله چې باران ونیو یا نور څه تکلیف به درانه شي نو موږ د یو ګوټ کې کینو بل ته به ماته داسې وي ما به ورته مړه تاسو خپلې برګې چولي هغه خو واقعي چې موږ کته نو داسې هم د چرګانو په کوډګې باندې مطلب دا چې داسې برګې درګې نه چولي هغه خو تاسو دا مخامخ ویډیو کړه نو خدای شته اوس چې ما حقیقت وکړه نو زه ډېر زیات خفه شوم ما ته اکثر ډېر مینوال وي چې تاسو په کار څه په کار زه ورته نه یو جهان مننه تاسو چې زموږ د چینل ګورئ دا زموږ لپاره پیدا راکړه خو زه هغه ملګرو ته دا وایم چې دا زموږ یو ډېر غریب او دا تاسو ته دا وایي چې واقعي د پلان نشي دی هغه مطلب څومره چې وګټي بس په هغه په نشو ورکړي او واقعي د به ماته کله کله دام دی چې ګوهره یو وخت وګورو بل وخت هم نه نو ما په مزاق اړو که نه خو بیا به ما د سره خپل وس چې زموږ بس کېدو لکه ده به ما سره خاکولی راوغې نو مطلب دی په 1000 روپه یا په 200 یا 800 ځکه چې موږ خو دونه بجټ نه که نه ونه دونه جوړېږي دا خو لکه وړې وړې چینې دي که نه خو بهر کې بیا به موږ د هیلپ کوو بیا به نور ملګرو ته ما وې خو چې اوس زه رالم اوس مې حقیقت وکړو بیشته ډېر زیات خفه شوم نو زه هغه مینوالو ته یم کوم چې موږ خوښوي او موږ دا حقیق ګوري نو ملګرو زه دا تاسو ته نه یم چې یاره 2 لکه 15 لکه 6 لکه نه 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 د چا چې څه وس کېږي او څه هیلپ کولی شي دی لږ سره نو داسې صرف د الله د رضا لپاره او د خلکو په ډاډ مانو چې زمونږ بنګله کور وي موټر وي ګاډي وي چونکې دا لکه هغه سوچ هم نشته دی وایي چې زمونږ دومره کمرې چې بعد باران شي چې زه په سکون کې سملم که نه پورته راشم چې دا نه چې یاره ورشه بر وخېږه دې باندې پلاستیک واچوه دا واچوه نو ملګرو زه تاسو ته ریکویسټ کوم او یو بل درخواست را کوم د یو غریب ورور د طرفه چې دې ملګري سره هیلپ وکړي نو دا داسې شوه چې لکه مطلب دا یو غټه صدقه شوه الله پاک په تاسو د دې خامخا اجر درکړي دا حقیقت دی دې کې اسم ځکه چې صحن مو کته نو 2.5 ملي وایي که نه او په دې کې اته کسه په خدای باور وکړه چې زه هم درې پکې واچې نوم پکې نه زیږېږي خو بس زندګي نه به چې څنګه تېرېږي خو دوی ته پته لګي خو بهر کې به زما خوشي دی ټول مینوال ته چې دې ملګري سره هیلپ وکړي دې به بیا تاسو ته خپل ټلیفون نمبر درکړي موبایل خیر اسدالله جان ترا نوم ډېر ځکه سیدالله جان برخه تاسو هم د پی ټي وي د پروډوسرانو نومونه خو بهر کې په زره د په کهانې د ټولو ملګرو نه ماته پاتې ټولو نه زیات غریب او کمزوري په هر لحاظ سره او بلکې دا بدقسمته داسې په مطلب چې دا پکې صرف د دوی راپور دا یو مشر دی که نه ځکه چې پلار غوندې شي دی دا کاشف په زی د سره دا څلور خویندې دغه مور پلار او بل دی او بل ورور دی موږ کې دی نو هغه مطلب د دین سبق مدرسې ته لېږي او سره بیا هغه نه پس غریب د عام پرایمري څنګه سرکاري سکول چې هغې ته لېږي نو د ټول خواهشات لګلې او نو ملګرو زه یم چې دا د سره هیلپ کول به داسې یو جهاد دی بس صدقه جاریه ده بلکل قدرمندو څنګه چې تاسو د ګوهر وایي خبرې واورېدې نو زم تاسو ته ریکویسټ کوم چې چېرې ما داسې ویډیو نه ده کړې تر اوس ساعته پورې چې زما 400 کپیکیا نیوز باندې تاسو کوم ویډیوز کتلي دي په هغې کې به داسې ویډیو تاسو له مخې له نه وي راغلی خو نن تاسو ته زه ریکویسټ کوم چېرې مې دا تاسو ته نه دي ویلې چې دا ویډیو شیر کړئ دې باندې کمنټس وکړئ او کاشف بھائی سره ورپې قرة العین سره امداد وکړئ د دوی ژوند ډېر په مشکل کې دی یقین وساتئ چې ډېر زیات په مشکل کې دوی ژوند کوي او په داسې ژوند کې چې بیا د دوی په کور کې څومره مشکلات وي او په هغې کې بیا دوی راځي تاسو ته ایکټ پلی کوي یعنی تاسو له په حقو کې داسې کرکټر کوي چې ستاسو په مخ باندې د خندا راوستو کوشش کوي او تاسو ورسره خوشحالېږئ هم نو زه به تاسو ته دې ځای کې دا خبره هم شریکه کړم چې دوی تاسو خوشحالولو کوشش کوي نو پلیز ریکویسټ درته کوم چې تاسو کاشف بھائی خوشحاله کړئ کاشف بھائی د خپل موبایل نمبر چې جیس کیش وي پې ایزي پیسه وي پې په سکرین باندې به هم کتونکي ګوري او تاسو ورسره هم شریک کړئ زما د موبایل نمبر چې دی نو 0327 019 0602 یو بیرې ورته بیا ویم 0327 019 0602 په دې باندې زما جی اس کیش هم دی او واتساپ هم شته دا زما خپل نمبر دی قدرمندو تاسو د کاشف بھائی د موبایل جی اس کیش نمبر واورېده هم په دغه نمبر باندې ډایرکټ کاشف بھائی سره رابطه وکړئ چې څوک زمونږ د ملک شتمن خلک دي کوم چې ورسیز پاکستاني دي یعنی کوم په بار ملکونو کې ژوند کوي او هغوی دوی د حقونه خوند او مزې اخلي نو هغوی ته وایم چې ستاسو د مدد طلبګار کاشف بھائی اور پې قرة العین قدرمندو یو څو خبرې نور هم کاشف بھائی سره کوو بیا به اجازه تخلو ځکه چې ګرمي هم د سمه ډېره د ګوهر بھائی هم ګرمي شوې ده د کاشف بھائی زما د ټولو نه زیاته شوې ده ښه دا راته ووایه که نه چې بله یو خبره چې ستاسو په مین کرکټر کې ولې نه راځئ دا دوه تپوسونه په یو ساعت باندې
اصل کې خبره داسې ده چې تاسو د واینز د پیسو خبره وکړه نو زه به تاسو ته داسې وایم چې زمونږ په واینز کې ما سره د ټولو نه لکه ښه خلف چې کوم دی نو دا ګوهر سیب کوي ځکه چې دا ما سره په هر حالت کې ولاړي که په ما سخته راشي نو هم دې ما سره اوږه په اوږه ولاړي که په ما خوشحالي راشي هم دې ما سره اوږه په اوږه ولاړي زه چې کله دې واینز ته تللی یم او نن زه چې دا په کوم ځای ولاړ یم دا دومره ښه ایکټینګ ما زده کړو دا دومره ښه لکه د واینز په دې دنیا کې زه خلکو وپېژندم دا صرف او صرف د دې ګوهر صاحب برکت دی ځکه چې زه اړوبي لاړم ما له هېڅ هم نه راتللو خو لکه د دې واینز د پیسو باره کې چې زه راشم نو د دې واینز دومره پیسې نشته دي د دې واینز بس صرف او صرف داسې چې موږ خاکه وکړو نو کله 500 کله 1000 روپۍ موږ له راکړي او په واینز پیسو مطلب د کوم کسان چې د واینز چینل د دې خپله په سر باندې ډېر زیات غمونه وي لکه د دې په ځان له کوم کار نه کوي بچې وي نور داسې ډېر شل او زر غمونه د هر سړي نن سبا ټینشن دی خپل ټینشن کې دی نو واینز پیسو ما دومره ټینګار وکړو اوس هم چې دې ګرمۍ کې زه کور کې سم لمه نو زه راته قسم خورم چې په دې واینز په پیسو کې ما موږ کره د ټنډې پکې هم نشته موږ داسې ودکو ګرمۍ ته لکه مطلب چې د ټول نه ښه ایکټینګ او زه عموما لکه زموږ چې کم مینوال هم دي نو په موږ څومره سختې تېرېږي تاسو زموږ دا کور ولیده مطلب چې د کیمرې نه شاته زه څومره جاړم نو یاره زموږ په دې واینز کې زه دا لکه بل نه منه چې هغه وجاړي ځکه چې کله باران شي نو زه خپله په هغه شپه باندې خوب نه کوم خو بس مینوال دي صرف او صرف د دې د خوشحالۍ لپاره دا خشته ویډیوګانې جوړوي ګینې که اوس زه ووایم زه خپله د بل د خوشحالۍ لپاره ویډیوګانې جوړوم او زه د شپه ور وخت جاړم په دې چې یاره زمونږ کله دا کوټه چې دا باران شي نو موږ د کوټې یو ګوټ ته ناست وو خو لکه زه اوس دا نه غواړم چې زه ستاسو د دې کیمرې په مخامخ خلکو ته په ژړا شم او زه خپله ژړا وکړم او زما په وجه باندې مینوال ته تکلیف میلو شي نو داسې هېڅ چارې زه نشم کولی ښه دا یو خبر به کوم چې دا یو ښه سینګر هم جوړېدی شي چې ته سره پاري وکړي شي او خیر په بغیر مایک او دغه نه که نه لکه لږ میوزیک نشته بسې ترنم کې لږ غوندې دغه ووایي ګرمي ده که نه اړه مې وچوده زه شابه ښه زه صحیح ده چې تاسو وایئ نو دغه به ووایم ښایسته ټپې درته ویم که څه شي او ټپې بس دوه ټپې جانان دومره په ما ګرانې او چې ته روانې زه دې شمارم قدمونه او چې ته روانې زه دې شمارم قدمونه او پلار یې د بر کلي ملک دی او لور یې د کوس کلي منګي را ډکوینا او لور یې د کوس کلي منګي را ډکوینا او فاننګو دې زخي وشا او چې د خایس جلوې دې دړې وړې شینا او چې د خایس جلوې دې دړې وړې شینا او د زور ورو زور بشا او نن می جانان پکو سغلی تیری دونا او نن می جانان پکو سغلی تیری دونا ډېر زبردست ډېر ښکلی دا ټیلنټ پکې ما نه و لیدلی تر اوسه دې کې شکر ډېر ټیلنټونه خو ډېر تېنرو بس بیا دې ځان ولیکي دا د جاناني او داسې لکه مطلب زه یوازې د فیمیل کرکټر کې نیم لګیا داسې ما د جاناني چې کم اوازونه دي راځي د اسماعیل شاهد صاحب راځي مطلب اباسین پروګرام کې چې هغه شمشتې کرکټر یې پولي هغه هم لکه شکر ټیلنټ او هغه صرف دا ټیلنټ هسې نه راغلی دا د دې ګوهر صاحب په محنت سره راغلی چې د ما سره ډېر زیات محنت کړی دی ما سره په هر یو کرکټر کې خو خواري کوي د سره ما د بوډۍ او کرکټر هم کړو شمشتې کې دې ما له راشي زه ته وایي ګوهر جانه مې دا دانې څه جوړ شوي دي ستا خو لکه د اپیکس دا به ډېره کونټي شوه نو څوک هم چې چولې خوري نو دا خبره نه جوړېږي نو وایي ځواني مرګ شوی واده نه مخکې به داسې په یو خپته اورېدې او دا اوس د نسو جوړ شو دقه خوالي که نه ښکلې ځوانې برېتلې څوک یې خو چې کله واده وکړي نو به بیا ترې دا شي جوړ شي لاټو ترې جوړ شي وایي خو همدا راته وي چې دغه شمشو د الو رالو که چې هغه مې د لو کړه نو دا څه شي ښکارېده وګوره سپېرې خو چې تا ماله دا رشته کتلې نه نو سر تندي مې نه لګي ښه ډېر زیات زبردست ډېر زیات ښکلی قدرمندو د دوی دپاره کلیپینګ پکار دی ځکه چې په انټرویو کې کرکټر کې ننوتل ډېر زیات ګران کار دی قدرمندو د پروګرام په اخره کې زه اکثر دا خبره کوم چې کله ویډیو لږه غوندې کې اوږده شي نو بیا کتونکي ویډیو سکیپ کوي کاشف بھائی ښکلې غوندې کې میسج وي ښکلې غوندې کې خبره وي کتونکي تاسو ګورئ تاسو وینئ
یو خو زه دوی ته دا وایم چې کومه زنانه تاسو پسې شاته ناست دي نو کوشش دا کوئ چې اکثر د زنانه لوفټه ښکته وي یا برقه ښکته وي نو کوشش تاسو دا کوئ چې خپل زنانه ته وایي چې دا برقه دا هر یو څیز اوچت ساتي ځکه چې اکثر تیلو کې توشي زنانه د سټ راغورځېږي دا زه زیات تر ډېر ګورم بل زه چې کله چوک ته وځم نو کم از کم دا 15 شپږ کسان له هره ورځ د اوازونه ورکوم چې دوی دا سټینډ ښکته کړي په موټرسایکل روان وي نو زه خپلو کتونکو ته دا وایم چې دا ژوند ډېر خوږ دی یوازې ستاسو ژوند نه ستاسو ژوند سره تړلی چې کوم دی د مور پلار د خویندو دې ټول ژوند تړلی دی نو کوشش کوئ چې د موټرسایکل په احتیاط چلوئ بل چې تاسو روانېږئ د موټرسایکل سټینډ اوچتوئ وی تېروي خو ژوندون ځان دپاره خرڅ وکړه ژوند هغه دی چې د بل خدمت کې تېر شي والسلام. ډېره زیاته مننه.